السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ بیاست. ملګرو نن زه تاسو ته د یوټیوب د یو مهمې پالیسۍ په باره کې معلومات شریکوم چې هغې ته ری یوز کانټینټ ویل کېږي. نو ملګرو اکثره ملګري په دې کې خطا کېږي چې مثلا چې کله مونیټایزیشن ته اپلای وکړي نو د هغوی په چینل باندې د ری یوز کانټینټ مسله راشي. هغوی خبر نه وي چې ری یوز کانټینټ څه ته ویل کېږي. زه د دې په باره کې ټول معلومات در سره شریکوم چې ری یوز کانټینټ څه ته ویل کېږي او کوم شیانو په کولو سره ستاسو په چینل باندې د ری یوز کانټینټ مسله راځي. نو ملګرو د ټولو څخه لومړی راځو ری یوز کانټینټ پیژنو چې ری یوز کانټینټ څه ته ویل کېږي. نو ملګرو ری یوز کانټینټ دې ته ویل کېږي چې مثلا یو شی په یوټیوب کې مخکې نه موجود وي او ته رالګېږي هغه بیا دوباره اپلوډ کوي نو دې ته ری یوز کانټینټ ویل کېږي. یعنی یو شی مخکې په یوټیوب کې اپلوډ شوی دی خو ته رالګېږي بیا یې اپلوډ کوي نو دا در سره یوټیوب والا نه ماني ځکه دا د هغوی د پالیسۍ خلاف کار دی. نو ملګرو اوس راځو چې کوم شیان په ری یوز کانټینټ کې راځي. ملګرو د ټولو څخه لومړی مثلا تاسو د یو چا د چینل پوره ویډیو راواخلئ او هغه په خپل چینل کې اپلوډ کړئ نو دا په ری یوز کانټینټ کې راځي. نو دې څخه به ځان ساتئ د بل چا د چینل ویډیو به په خپل چینل کې نه اپلوډ کوئ که هغه ویډیو وي که آډیو وي که هر څه وي. او ملګرو دویم هغه څه چې په ری یوز کانټینټ کې راځي هغه مثلا چې تاسو د بل چا د چینل ویډیو هم راواخلئ او څه ورسره د خپل د چینل ویډیو هم کې خو لیکن د بل چا د چینل ویډیو چې تاسو راخیستې ده هغه د هغې څخه زیاته وي چې کومه تاسو د خپله ویډیو ورسره شریکه کړې وي. یعنی د بل چا چینل ویډیو هغه زیاته وي د ستاسو خپلې ویډیو څخه نو دا هم په ری یوز کانټینټ کې راځي. نو ملګرو د ری یوز کانټینټ دریم قسم چې دا هغې کې زموږ دپاره دوه آپشنې دي. یو د یوټیوب د طرف نه بل د هغه چا د طرف نه چې مثلا موږ د چا دغه ویډیو یوز کوو. نو ملګرو اول هغه قسم پیژنو چې کوم قسم دی. هغه قسم دی چې مثلا تاسو د بل چا د چینل ویډیو هم راخیستي او ورسره هم خپله ویډیو هم کړې وي خو لیکن ستاسو خپله ویډیو هغه زیاته وي د هغه څه نه چې تاسو د بل چا د چینل څخه هغه ویډیو راخیستې وي. نو په دې کې موږ ته د یوټیوب د طرف نه جواز ده. یعنی یوټیوب په دې باندې ری یوز کانټینټ نه مثلا نه پیښوي. یعنی موږ ته اجازه راکړې چې دا کار وکړو خو لیکن بل مشکل هم پیښېدلی شي چې مثلا موږ د چا دغه ویډیو یوز کړې ده هغه کس کولی شي چې موږ ته کاپي رایټ سټرایک راکړي. نو یو د طرف نه اجازه شوه او د بل خوا نه د یره هم شوله ځکه چې هغه کولی شي چې موږ ته د کاپي رایټ سټرایک راکړي. ملګرو په اخر کې به زه تاسو ته یو قصه غوندې وکړم. زما یو ملګری و هغه د یوټیوب چینل و نو زما یو بل چینل په هغې باندې ما یو څو نعتونه اپلوډ کړي وو نو هغه ما څخه اجازه واخیستله چې زه ستا دغه نعتونه په خپل چینل کې اپلوډ کوم. نو زما ملګری ما ورته اجازه ورکړه چې کله هغه نعتونه اپلوډ کړل نو هغې نه وروسته چې کله د هغه واچ ټایم هر څه پوره شو نو چې کله د مونیټایزیشن لپاره اپلای وکړه نو د هغه په چینل باندې هم همدغه مسله راغله. حالانکې ما ورته اجازه ورکړې وه خو لیکن بیا هم یوټیوب والا ورته اجازه نه وه ورکړې نو د ری یوز کانټینټ مسله پرې راغله. نو له تاسو څخه همدا هیله کېږي چې د بل چا ویډیو مه استعمالوئ او خپل چینل کې مه اپلوډ کوئ. ملګرو که چېرته ستاسو په چینل باندې هم د ری یوز کانټینټ مسله راغلی مثلا تاسو د مونیټایزیشن لپاره اپلای کړی وي هغې نه وروسته یوټیوب والا تاسو ته دا ویلي چې ستاسو په چینل کې د ری یوز کانټینټ مسله ده نو دا تاسو په یو صورت باندې حل کولی شئ چې مثلا هغه ویډیو چې تاسو د بل چا راخیستې وي هغه به ټولو څخه اول ډیلیټ کوئ. نو ملګرو طبعا چې تاسو دغه ویډیو ډیلیټ کړئ په دې سره به ستاسو چینل واچ ټایم هم کم شي نو تاسو به نورې ویډیو خپلې ویډیو اپلوډ کوئ د هغې نه وروسته او بیا به د مونیټایزیشن لپاره اپلای کوئ. د مونیټایزیشن مینس کې یو میاشت وقفه درته درکوي د بیا اپلای کولو دپاره. تر بلې ویډیو مو په لوی الله جل جلاله سپارم. والسلام.